او تر ډیره ښکلې ویډیو راځي یاره. زما رنګ تا نه سپین دی یاره ښه ګورې الله ګران بدرنګه ته سپین دی خو څه خو څه اورې سمیع الله ګران وي دي خو کلمې سی وایي جوسې ده نه وباسل ویډیو ګانو کوي د نه کلمې ویستې لکه نه ما زه د شرم دپاره وایي بونیر ته چې زینجو په ما سلامه چې راځینجو په ما سلامه یا اورې او تره چې سړی د لا په پېښور کې خو ښکلې ایسي واله کوټۍ واخلي داسې 1 کروړ 2 کروړ واله که نه مهرباني زما دومره نو خو غوږ شه که نه دي خو خبرې ته خو غوږ شه که نه نو که هغه ځای کې د له سړی تیاره کوټه ور سهولت درکړي نو دا کلی به پرېږدي دا غرونه نه زمونږ هغه یو کلیوال هغه به یې په لندن به دې ورنه کړم زما روده اورې زمونږ د یو غر نوم به یې اخیسته زه ته وایم چې زه به دا خپلې شاړې دښتې چې کوم دی په لندن ورنه کړم ته خو لا پېښور جاړې که نه دا خو ما نیازک ته هغه رس خبره کوله یاره مې خپل وطن کو د هر رنګه شي سړی چې چېرته پیدا شي که نه نو هغه کلی او هغه وطن به یادوي هر ځای کې بېشکه که هغه په یوروپ کې سویزرلینډ ته ولې لاړ نه شي که څنګه بالکل ته خو که چا لاهور ته ورپورې باسې هم بیا دې خوا نه ګورې خو مونږ بیا ووایه ته لږ تیز ووایه ته خو که چا لاهور ته بوتلې نو هم بیا دې خوا نه ګورې خو مونږ نه ځو اورې نه او تره ژوند کې کومه داسې موقع راغلې چې ته ډېر خپېمانه شوې په څه شي ولې په هر څه باندې خدای دې نه کړي په څه به خپېمانه کړي مونږ شکر دی خپېمانتیا کار کوو نه خپېمانتیا له مونږ موقع ورکوو نه ولې به خپېمانه کېږو یاره نه ژوند باندې یادوم نه په ژوند کې نه داسې نه کړي یاره چې داسې بیا پښېمانه چې سړی پښېمانه شي خو بیا مړ شي که نه او که نه وارې اورېدی رګ وایي دا څه به نه وایو اورې هلکه رګو رګو ما ته دار چا په مخکې مه کوه مړه رګ وایي دا بل نیازک لالا نوم دلی ما خو نه دی اخدلی نه یاره نیازک څنګه نیازک وی دا د ده اعزازي نوم شه رګوبی رګوبی تا ته پته ده څوک دی څوک دی هسې وایي رګو رګو نو چې هر څوک دی تا ته به پته وي ما ته خو پته نشته خو هغه له نوم او تره ستا په سندرغاړو کې کم یو خوښي سندره دې خوښي کو غزله سندرې نه اورو غزل دې خوښي چې ښه غزلې نه ولې نه یاره نه اواز دې د چا خوښ دی اواز اواز او یاره اواز خو مې فضلالوهاب درد صاحب اواز خوښ دی سرداري ټکر صاحب شو والې اورېده دوی اوازونه نو هلکانو کې نوي هلکان مې نه دي اورېدلي یاره دروغ نه شم وایي نه او تره تا خو د 12مه پورې سبق ویلی که نه د خیره وم سکول نه به تښتېدې که نه سکول نه به ولې تښتېدم زه تښتېدو یم چې سکول نه به تښتېدم تیز تیز وایه دې خوا ګوره که نه مړه خو هم د سکول نه به ولې تښتېدم اړو تښتېدلی نه نه مړه سکول ستا د خوښې مضمون څه و هلکه ځان نه راته استاد مه جوړوه خوښې څه مضمون وي او واسې که به دې خوښ و که به دې نه و جوړ ته مضمونونه واورې خو وی به دې تا خو له استاد پسې نظم هم لیکلی دی که نظم خو څه کوي که نه هغه خو نیازک لیلا دې خو یې پوهېږي ووایه نه وایم دا تا د هغه په خوښه ریکارډ کړو نو بس ټول نه سیوا خو اوري هغه خلک پته راته چې چېرته لړ شي هغه راته ذکر کوي بیا نو بس هغه خو خلک خوښوي خو ځینې داسې خلک پکې چې هغوی لږ اعتراض ولري نو په هغې لږ خفه شي چې لکه موږ خو څه داسې غلط څه نه دي ویلي خو بیا هم دنیا ده نو یاره نو تره دا تګ راتګ خو به راته ګران یاره د یو موټرسایکل غم دله نه کوم چېرته نه مهرباني موټرسایکل راله ماله موټرسایکل ګران دی خدای به خیر کړي مړه چل به درته زه وښیم چل وایي چې دی په دې کونټۍ ګرځي چې دې نه وځي چې درز وکړي چل به درته زه یو کس وښیم ما به درته وښیي چل نه یاره
نقابونه راځي د چلولو هغه څه پته لګي د موټر سایکل څه مخه معلومه او که نه اورېده نو ته اوس چېرته بونیر ته جنازې زه اوس اعظم سره میلاو شوم هلکه اعظم څه وي بس لنډو ورځو کې نیازه کې یو پروګرام را جوړوي بل جبان کې هغې ته به ځو بیا اعظم خو رابطه نه کوي اړو پته نه لګي چې مړ اعظم ګاډی اغستی پته ده اکوای اغستی دی کوای څه ته وایي کوم ګاډي ته وایي دا یو ګاډی دی مړه راوتی دی ډېره کمه خرچایي وایي نه څه موټر دی که ډاټسن دی سوزاکي دی موټر دی مړه ډاټسن باندې هغه څه کوي سبزی کار کوي نه که ډاټسن یې خپل اغستی څه پته لګي د سبزی کار کوي نه که ډاټسن یې اغستی ډاټسن خو هغه سره مخکې دی مړه اوس یې موټر اغستی دی موټر یې اغستی بس اعظم خو یاره ښه سړی دی کتاب کوم ځای ته ورسېدو کتاب خو ستاسو برکت دی روان دی د خیره اجز سره پنوت دی څه سره اجز سره د اجز سره دی نور هم څه ملا ګران سره دی پېښور کې دوکانو سره دی څنګه موسم خو ډېر ښه شوی نه دی غرونه داسې شنه شوي دي ماشاءالله ستا بيزي خو به نن سبا ښې مړی که نه واښه ډېر دي یاره بس بيزي خو مړېږي دا لنګون کله کوي کومو ورځو کې بیا ډېر اوس مخه معلومه خو ده مرزی مالکانو چې څه وهېړو غوښتل لنګه شي نوي دې څه لیکلي او که نه نه تاسو نه بس ورته څه ولیکي اورې په دین ځي چې څه ووایه چې پاین دي چې څه ووایم نیازک خو رښتیا تللی و هغه ورځ بونیر ته په دې راغلی و هغه لږ غونې یو کلیپ یې جوړ کړی و هغه اوبو علاقه ته دغه کې دغه و که نه او رښتیا ارام ته دې مونږ نه پرېږدو نو په دې کې به موږ څه نظمونه دغه کړو یاره مړه ځای یو څه خو ووایه داسې څه راسره نشته یاره حرام دی که څه راسره وي حرام کې هم ته لس غزلې بیا ووایي نو اوس چې وی نو موږ به ته ویلی وی نو اوس چې نوي دې څه لیکلي بیخي نوي راته ووایه څه یاره بیخي نوي راسره څه نشته بیخي نوي راسره څه نشته مړه په روغه سلا ووایه ګنې دا ګډه بیزه خو سړی په زورولی شي ګوره نو اوس نشته راسره چې وی نو یاره ویلي به مو درته خو نشته راسره نوي کوم شعرونه دي لیکلي تازه برید مې یاره سپین شو یاره که نه نور ویښته مې تور دي یاره دا جامت مې یاره سپین شوی دی چې دا څه مسله ده دی ما ته وی په دې باندې وایي یا دغه لګوه رنګ لګوه هلکه رنګ کې خو ځان له سړی دومره سپېره ښکاري بیا زه رنګ څه له ولګوم وعلیکم سلام قربان جي هی یاره بس زه داسې بره په سارا او ما جو هلته سیګنل کار نه کوي که نه یاره نو بس زه بره اوس د غر نه راکوز شومه او هلته په سارا باندې نمبر نه میلاویږي که نه یار بله ورځ را چکر شي چې ارشد صاحب د سره په رابطه کې نه بیا به کړېږئ نه جو بس بیا راشئ که نه یاره نو بس څه ووایم یاره ارشد صاحب نه خو زه نه یم خبره خو بله ورځ راشئ چېرته ځم خو نه اوس داسې کار دی اوس دا د ماښام ته ټیم نږدې کېږي د بانک ټیمن دی او دا څاروي مارومې راغونډومه او اوس ته ځای نه لږه رخوایم نو بیا به ستاسو ته هم پیاده کړه وي او سبا راشئ بله ورځ چې څه ټیم راځئ اورئ په قربان تابعدار سبا را چکر شي بله ورځ را چکر شي هفته پس راشئ څه خبره نه ده ها شکر دی او الله دې قدرمند که او جهان مننه الله دې مو بدرنګوه یار
قربان په قربان ارشد خان خو په مونږ ګران دی تر دویم دی یاره الله دې مو بدرنګه الله دې مو بدرنګه چې صحیح وایو بد ده یو جهان یو جهان اوکې ده اوکې داسې دا دی چې وایي دا ټلیفونونه چې وکړي وایي چې څه ته ضرورت یې وایه خو هلکه خپله سره ولېږه که نه یو یې په سط ښکلی ښکاري بل په نخ ښکلی ښکاري زمونږ دې ډېر چې مونږ یې ټول پېښور راغلو چې دا نوره په مینه سطو کې که څه دې په کار یې وایه اورې نو بس ته دې نه ته اوس څه جوړی شعر راته ووایه بیا مړه شعرونه را سره نشته مړه یو دوه ووایه نه وي تازه راته شابه حرام دی که څه را سره نه وي نو اوس چې وې نو یاره څه ووایه باندې به مې درته وایي دا به په شعر بندېږي هسې خو نه نه بندوم په شعر باندې خو به بندېږي خو په څه به درته ویلی وي یاره نه وی چې دې لیکلي یا راته ووایه نه وی نوې مې څه لیکلي دي دومره ښه ویډیو راله یاره نوې مې څه لیکلي څه ووایه چې هر څه څه ووایه څه ووایه نوې را سره څه نشته که نه یاره په قربان به مې یو دوه شعرونه ووایه چې نوي هر رنګه وي خو په شعر باندې به بندو ویډیو بس نوې به ته څه ووایم یاره دغه دوه شعرونه چې جوړ د هر چا په سرونو چور تالان دی که نه صرف د پښتنو دا هنرځان دی او د رنګ ساتلتې څادر په اوږه کومه یاره نور په پښتونخوا کې ژوندون ګران دی ډېر ښه دی یاره بس ته دې او بیا وایي که نه زه یو څو شعرونه درته وایم او تره وایي چې د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي او رحمت د هر چا په کور نه ورېږي لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي باندې کوم اوسه زه څه پیغام ورکړه دې خلکو له کړه بس پیغام دا دی چې الله دې د خیر باران وکړي چې دا ګرمي سړه شي نو یاره اوس خو موسم ښه نه شو یاره شپه خو ډېره یخه وي ته د موټر نه راکوش وي نو ځکه وایي چې موسم خوش ګرمۍ زرې زرې کړو هغه د چا شعر دی چې د کلي خانه ته د خېټې غم نه څه خبرې زما بچی چې ډوډۍ ویني پکې ساه راشي نو ته خو د هغه بړ لاندې ناست نه یې هلته خو ډېر ښه سوری دی که نه د لاندې ما ته پنکې لګېدلې ولې هلته خو ډېره ښه هوا لګي یاره او تره ښې مزېدارې اوبه دي ماښام د اذانونو وخت شي کوڅه کې کښېني وایي که چېرته مې بابا راشي او که نه یاره خدای باندې اختتام وکړه زه صحیح شو یاره ملګرو بیا به ګپ لګو که خیر